تاسو ټول ښه که نه اوس که د یو نه د نوم تپوس کوم دا به ډېره ګرانه شي که نه تاسو ته پته شته دی چې تاسو په قوم څوک یې تاسو کې چاته هم پته شته دی چې په قوم تاسو څوک یې مسلمانان هغوی پاکستانیان او ته مسلمانان او نور څوک ها نو دا مطلب دا چې دا مسلمانی خو امت شو که نه پاکستان ملک ته اوسیږو پکې که داسې نه ده تاسو ته مطلب دا پته نشته چې تاسو څوک یې پښتانه تاسو پښتانه لکه ولې تاسو ځان ته پښتانه وایئ مسلمانان د پښتو ژبې خاوندان ګورئ دا دنیا چې ده که نه دا د الله تعالی ملک دی په دې کې میشته ټول انسانان د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی صحیح شوه دا دنیا د الله تعالی ملک دی په دې کې اوسیدونکي میشته ټول انسانان چې دي که نه که د هغې هر څنګه رنګ دی هر څنګه ژبه یې ده هر څنګه هغه جامه یې ده هر څنګه د هغې دی د مذهب یې دی د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی د څه د اړخه د انسانیت له اړخه د الله تعالی ټول انسانان چې دي که نه دا یو شان د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی اوس او دا هم چونکې مونږ مسلمانان یو او مونږ دا غنو مونږ دا منو چې قرآن چې دی نو په دې ملک کې د الله تعالی د نظام قانون دی قانون او قومونه قبیلې چې دي نو دا د دې ملک ادارې او د ادارو څانګې دي قومونه قبیلې څه دي ادارو څانګې دا د الله تعالی د دې ملک دنیا دا ادارې او د ادارو څانګې دي دومره یاد ساتئ چې دا قومونه قبیلې نه دي دا ګوره یوازې په دې انسانانو کې نه دي ښه دا په دې د دې هوا په دې مارغانو کې هم دي ګوره دا کارغه نه دی اواز تاسو اورئ که نه دا کارغه دا کارغه اوس د کارغه دا کارغه تاسو په څه پېژنئ आवाज په شکل پکا आवाज او نور د یاد ساتئ په مارغانو کې هم چې دي که نه ګوره د باز بیل आवाज دی ژبه یې ده که نه لکه د आवाज تاسو د دې کارغه خپل ژبه ده که نه اوس تاسو ته پته شته دلته خو تاسو وایئ چې دا کارغه چې دی دا تور دی خو په دې دنیا کې په دې دغه طرف ته د رشیا طرف ته روس طرف ته داسې د ځایونه شته دی چې هلته کې کارغه سپین وي خو د اواز یې همدا یې ګورئ ښه دا ژبه یې همدا ده د ده بیا خوی به هم ګورئ بدل دی لکه دغه نه به خوی بدل وي د باز نه به خوی بدل وي د کونترې نه به بدل وي اوس کونتره دا کونتره هم مارغه دی باز هم مارغه دی کارغه هم مارغه دی خو د دې ټولو خوی هم بدل دی کار هم بدل دی ژبه هم بدله ده نو مطلب مې دا و چې یوازې ګورئ په انسانانو کې چې دی که نه نو دا قومونه قبیلې الله تعالی نه دي پیدا کړي دا ادارې نه دي پیدا کړي ګورئ دا د په مارغانو کې شته دا په دې نورو ځناورو کې شته دا په دې ګوره د میخې ځان ته یو اواز دی د خر ځان ته اواز دی ځناور دي خبرې دي هغه د خپله ژبه ده د میخې خپله ژبه ده د غوا خپله ژبه ده د بله ژبه ده د چیلې خپله ژبه ده دغه شانتې د په اوبو کې د ځناور چې دي که نه دا هم ګورئ الله تعالی ټول یو ادارتي نظام جوړ کړی دی په دې دنیا کې څومره خلقت ته څومره چې دغه اوسیږي مخلوق اوسیږي
هغه ټول په ادارتي نظام کې الله تعالی تقسیم کړی دی. اوس په اداره د دې انسانانو په ادارتي نظام کې چې دی نو مونږ څوک یو؟ مونږ پښتانه یادېږو. مونږ پیدا کړي چا یو؟ مونږ الله تعالی پیدا کړي یو. په دې ادارتي نظام کې مونږ ته کومه اداره الله تعالی را کړې ده؟ پښتون. مونږ په قوم پښتانه یو. مونږ چې دی دا نه ده چې یاره دغه دی دا لکه مونږ دا شی په خپله ځان ته دغه کړی دی. دا الله تعالی یو ادارتي نظام یو سیستم جوړ کړی دی او هغې کې انسانانو کې څنګه چې په مارغانو کې متاسو وي که نه چې داسې بیل دا کارغم مارغه دی، دغه د بازم مارغه دی، د کوترم مارغه دی، ټول د مرغۍ دغه دیدار څه مارغان دي. خو د هر یو قبیلې د هر یو قوم بخپله ژبه وي. په دغه کې هم ګوره ښه دا د قدرت نظام دا وګوره چې په انسانانو کې هم دغه نظام دی. د چې دی نو هغه وینه کې فرق دی، د په ژبه کې دغه دی نږدېوالی دی، د په دغه کې وینه کې نږدېوالی دی، د په هغه کړو وړو کې مونږ چې ورته خوی بوی دغه دې کې نږدېوالی دی. دا ټول هر څه چې راټول کړي که نه نو دا جوړیږي د یو قوم. لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل که نه چې یاره دلته کارغه سپین دی خو په اخوا په دې روس اړخ ته چې دی نو کارغه دلته کارغه تور دی، روس اړخ ته چې دی سپین دی، خو ژبه یو ده، هغه کردار هم یو دی. ګورې خوی بوی یو دی. نو که رنګ چې دی هغه په ما او تا کې څه فرق راغو نو دا نه دی. زمونږ به دغه په څه باندې دغه کېږي؟ قوم پسې یادېږي. زمونږ به وینه کې نږدېوالی وي، زمونږ به په ژبه کې نږدېوالی وي، زمونږ به په کړه وړه کې نږدېوالی وي، زمونږ په دې کورني معاشرتي نظام چې دا کم دغه دی دا به نږدېوالی وي. دا چې دی دا زمونږ بیله پېژنګلو ده. دا یاد ساتئ چې مونږ په قوم الله تعالی پیدا کړي یو پښتانه. زمونږ دا ژبه چې ده که نه دا چې دی نو د دې دغه دی چې یاره دا بیله ژبه ده. زمونږ قوم ځکه بیل دی چې دا زمونږ ژبه هم بیله ده، زمونږ هغه جامه هم بیله ده، زمونږ هغه ناسته پاسته زمونږ کړه وړه هم بیل دي. مونږ په یو قوم یادېږو او هغه څه شی دی؟ پښتون قوم. نو ما ځکه تاسو ته وویل چې دا یاد ساتئ چې دا قومونه قبیلې چې دي نو دا الله تعالی پیدا کړي دي. د الله تعالی په دې ملک کې د الله تعالی ادارتي نظام دی. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ نو اوس مونږ په قوم څه یو؟ پښتانه. ښه اوس دا راته ووایه چې تاسو خو ووایئ که نه چې یاره مونږ اوس پښتانه یو. نو پښتون چې دی دا په څه باندې لکه پیژندلی کېږي؟ تاسو په څه ووایئ چې یاره پښتون په څه باندې به تاسو پیژنئ؟ لکه چې یو خو خلک وایي هغه رګه رګه رامې کاږه که نه، مطلب د انګریزان ورته ډي این اے وایي، دا ساینس والا ورته ډي این اے وایي که نه، خو مونږ به ورته په پښتو کې څه رګه رګه رامې کاره. دا رګ چې دی نو دا ډېر لکه د دې یو بل سره ډېر نږدېوالی وي. نو د پښتنو دا نږدېوالی چې دی ګورې دا د قوم دا یو خبره یاد ساتئ چې قوم چې دی نو هغه د ګڼو قبیلو د خلکو په منځ کې نږدې تړون ته وایي. کله چې د ګڼو قبیلو د خلکو وینه کې، ژبه کې او جامه کې، کړه وړو کې، د کورني معاشرتي نظام کې نږدېوالی وي که نه، نږدې تړون وي، دا یو قوم وي. اوس مونږ قوم په څه پېژنو؟ یعنی دا کومو قبیلو خلکو چې په وینه کې نږدېوالی وي، په ژبه کې نږدېوالی وي، په جامه کې نږدېوالی وي، په نور هر څه کې نږدېوالی وي، دې ته قوم وایي که نه ده. لکه پښتون دا یو بیل قوم دی. نه خو پښتو چې دی نو د پښتو د بل قوم لهجه ده، د بلې ژبې لهجه نه ده پښتو. که تاسو وګورئ د لکه دا پښتو چې ده نو دا ځان د ژبه ده. موږ د پښتون قوم ته ولې
قوم وایو بیل قوم ورته ولې وایو وجه دا ده چې دا په دې انسانانو کې د پښتو ژبه چې ده که نه دا د بیله ژبه ده یو لهجه وي یو وي ژبه اوس ژبه چې دی نو دا به تاسو په دغه کې بیل دغه کې څنګه پیژنئ ژبه او لهجه کې تاسو څه فرق کولی شئ دا یاد ساتئ چې کله چې په وینا کې چې دی که نه په وینا کې دا نومونه بیل شی دی په وینا کې چې د یو ژبې په منځ کې تړون ښکاري نو هغه د هغې ژبې لهجه ده لکه اوس مونږ که چېرته دلته ناست یو نو دلته کې به د ژبې لهجه چې دی نو ژبه پښتو ده خو لهجه کې به یو څو ټکي چې دی دا به بدل وي مونږ به چې دی هغه دغه وینا کې به لږ فرق راغلی وي دغه شانتي که مونږ بنو ته لاړ شو که مونږ وزیرستان ته لاړ شو که مونږ سوات ته لاړ شو که مونږ چې دی نو باجوړ ته لاړ شو نو زمونږ پښتو ژبه پښتو ده خو په وینا کې هغه لږ ډېر بدلون راشي نو دا دې ته لهجوي بدلون وایي لکه دا بله ژبه نه شوه تاسو وګورئ لکه مونږ اکثر وایو که نه چې یاره دا لیکلو کې اکثر فرق وي خو شی هماغه دی اوس ګورئ دا هندي پنجابي هندکو دا دغه که ته وګورې که نه نو دا د یو بل لهجې دي لکه یو ژبه ده دې ته ته اوس بېله ژبه نشي ویلی لکه په وینا کې مه ووایې که نه لکه اوس زه تاسو ته یم چې یاره دلته راشه ستاسو نوم دی ارسلان اوس ګوره زه وایم ارسلانه دلته راشه بل پښتون به وایي چې دلې راشه بل څه دغه کې خو وینا به یو شان وي نوم چې دی که نه دا بدلیږي نوم ستا ارسلان دی ستا څه دی نوم حسین احمد نو دلته کې به دا نوم بدلیدی شي چې یاره نوم چې دی نو دغه دی خو نوره وینا هماغه ده دغه شانتي که تاسو وګورئ که تاسو یو ژبه پیژنئ که نه اوس ګوره که یو سړی په وایي چې یاره زه هندکې یم مطلب هندی یم او هغه چې دی نو وایي چې په هندکو کې وایي چې دلته راشه نو ته هغه وګوره او بیا پنجابي وګوره چې یاره هغه ورته څنګه وایي که نه بیا هندي ته وګوره چې هغه ورته څنګه وایي دا ټکې ته وګوره چې دا څنګه دی نوم نه تا ته بیا اندازه وشي چې یاره دا د یو ژبې خلک دي لهجې بدلې دي وینا لږه لږه بدله ده خو لهجې د یو ژبې خلک دي لکه څنګه چې پښتانه چې دي که نه نو دا په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې چې دی دا د یو ژبې خلک دي او هغه ژبه کومه یوه ده پښتو نو موږ د ویني د ژبې د کلتور د کورني معاشرتي نظام په لحاظ سره د یو ژبې د یو قوم د یو دغه خلک یو پوه شئ مونږ چې دی په دې کې چې دی د قوم دغه پیژنګلو هم وکړه مونږ د بیل دغه هم وکړه نو دا هر څه چې دی نو مونږ راټول کړل او په دې مونږ ګپو لګولو که داسې نه ده تاسو په دې دماغ مو خلاص شول که نه اوس به تاسو ته پته وي که نه چې یاره قوم څه ته وایي او ژبه څه شی دی که داسې نه ده که نه دماغ هم پې خلاص شول تاسو په کوم سي ژبه مو څه ده پښتو او د دنیا د ټولو پښتنو پیژنګلو څه ده د هغې ژبه به یو وي نږدې تړون به یې وری ښه دا یاد ساتئ وری ښه په ژبه کې به تړون وي په وینه کې به تړون وي په جامه کې به تړون وي په کړه وړه په دې کورني معاشرتي نظام کې به تړون وي دا چې دی نو په دې به موږ یو بل پیژنو څنګه چې ما تاسو ته وایي که نه چې لهجه خو بلها په دې خپل پښتو کې هم زموږ ډېرې لهجې وي او دیم خو هغه دا فرق ما تاسو ته وښودلو چې په لهجه
او په بیله ژبه کې څه فرق وي په ژبه کې او په لهجه کې څه فرق وي نو یو خو دا یاد ساتئ چې مونږ چې دی نو دا قوم دا قبیله دا خیل دا مونږ په خپله نه دی جوړ کړی وری دا مونږ ته الله تعالی را کړی دی دا د الله تعالی د ملک ادارتي نظام دی پوه شئ نو که دا یاد ساتئ ګورئ او ځکه خو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خپل نسب نه انکار وکړو نو هغه ملعون لعنتي شو اوس په خپله سوچ وکئ چې یو سړی ورک شو د هغه نسب معلوم نه شو نو خو هغه بیا څوک لکه بار دنیا کې اوس وګورئ د ډېرو خلکو نسب ورک شوی دی که نه نو هغه بیا پته نه لګي چې دا څوک دی نو دا یاد ساتئ ګورئ دا قوم پرستی نه ده دا خپل بیل وجود ژوندی ساتل نه دی دا ګورئ د هر انسان فرض دی ځکه چې دا الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایي چې یاره وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اوس تاسو په خپله سوچ وکئ چې الله تعالی وایي چې ما دا قومونه قبیلې د تعارف دپاره جوړې کړي دي تعارف څه شی دی بیله پیژنګلو ده اوس چې ستا پیژنګلو ورکه شوه ته په څه ځان پیژنې بیا او ستاسو پیژنګلو څه ده پښتونولي دا ستاسو بیله پیژنګلو ده ګورئ دا قرآن وایي ما ورته نه وایي وګورئ ښه او دا هم یاد ساتئ ما تاسو ته څه کوئ چې ګورئ تا به وایي چې دا خلک به وایي چې پلانې کار دی دیګړې داسې هغسې دا د ځان نه خلکو جوړ کړي دي ما ورته جوړې کړې ځه دې کارغانو دا ځان له پخپله دا ژبه خوښه کړې ده دې باز ځان له پخپله دا ژبه خوښه کړې ده نه ده خوښ کړې دا رنګ دا خوی بوی دا هر څه دی ځان له پخپله خوښ کړی دی دا هر څه چا کړي دي الله تعالی کړي دي دا ادارتي نظام چا جوړ کړی دی نو بس دا یاد ساتئ چې مونږ ګورئ الله تعالی پښتانه پیدا کړي وو ښه دا ژبه مونږ ته الله تعالی را کړې ده دا زموږ بیله پیژنګلو ده د دې حفاظت به کوو که نه زه الله مل شخه اوس بس د مانځه ټایم دی مونځ به وکړو